آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان منم تخکلا گانو میری رب درات جوڑ کړه منم تخکلا گانو میری رب درات جوڑ کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس خدای ماشي جوړې خیر خدای ښه جوړې ژوند خدای جوړې موږ دغه ماشومې دپاره جمعې شته راسره چې ښکلې جمعې وي چې نه ښکلې جمعې په دکونه کې باید نه وي هغه ورته وښیه. افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم دا د خواښې دي لوري دا د خواښې دي ښه روانې خط متر کوې متر کوې ارکه متر دوستان تاسې ګوره چې د ما خورکۍ درد لیدلی او غربت لیدلی کله ته خوشحاله ده کله ترې غواړمه خو کله بېرته نه راکوي موږ هم هدف همدغه دی چې داسې کوچني ماشومان خوشحاله کړو. زما تر څنګ کومه کوچنۍ خور تاسې ګورئ دا هغه خورکۍ وه څه موده وړاندې به چې د سړک په سر باندې ناسته او پلش به یې کولو. د دې حالت چې موږ ولیدو شاید دا کلیپ تاسې ګورئ اوس په څنګ کې باران و باران کې ناسته وه یخې کې هر څومره ما ورته وي چې خورکۍ دغه باران به ته چېرته پټېږي وایي زه به همدلته ناسته وم ولې چې هلته غربت هلته مجبوري وه کله چې سړی مجبوره شي باران هر څه به په ځان باندې ماني. خو دا کوچنۍ خور چې تاسې ګورئ د دې د ماشومتوب وخت دی د دې د بدشایي وخت دی دا خو باید هېڅ کله د کور د مسؤلیت لپاره خبره هم نه وای. دا خورکۍ به نور هلته پلش نه کوي دا خورکۍ به نور د پلش په ځای مکتب ته ځي کاروان خاریه بنسټ د دغې خیلې پوره کوي. درنو هېوادوالو که چېرته زموږ تاسې یو خورکۍ داسې د سړک په سر باندې ناسته وي او د کور ټول مسؤلیت ور په غاړه وي په زړه کې مو هغه وخت څه تېرېږي آیا دغه ماشومه د دغې دا چې دی پلش ډبی په غاړه کې اچولی وي د سړک په سر باندې ناسته وي او موږ داسې په سړک سر باندې تېرېږو او دغه کوچنۍ خور ګورو شاید د دغې خورکۍ پوښتنه هم موږ داسې نه وشي آیا دومره نشو کولی چې دغه خورکۍ د پلش په ځای مکتب ته ولېږو. کاروان خاریه بنسټ د نن نه وروسته دغه خورکۍ مکتب ته لیږي دا به اړ نه وي چې پلش وکړي دې چې هر څومره پیسې پلش کې ګټلی انشاءالله کاروان خاریه بنسټ به میاشت په میاشت د دغې خورکۍ فامیل سره کومک کوي تر څو د دغه دروند بار د کورنۍ چې دې ته ورسپارلی و د پیسو ګټل هغه موږ په غاړه واخیستو نور به دی مکتب ته ځي او خپل درسونه به وایي او خپلو هیلې ته به رسي. خو مونږ ته محترم یا قدردان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش. دوستانو زموږ دا خورکۍ د پلش په ځای به نور مکتب ته ځي دا هغه خورکۍ ده چې تاسې یې ډېر دردولی یې خو نن به تاسو خوشحاله وی لیدونکو دې ته موږ د پلش په ځای د مکتب بکس اچوو او مکتب ته نه راځي. افغانستان سستور لا افق ملمنا د ما خورکۍ د دې بکس سره
نه ده بلده د پالش ډبي د چولو سره بلده ده ځکه دا هم داسې ښایسته واچولو خورکۍ دا د کتابچې دا د قلم نور به ته مکتب ته ځې خو راتلونکې به دې سم کاندي روښان افغانستانه بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستانه بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستانه آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه چې جنگ وی او ژوند وی د خوښۍ په لارو برکې چې جنگ وی او ژوند وی د خوښۍ په لارو برکې هشام زرقاوي کړم دغه ارمان افغانستانه هشام زرقاوي کړم دغه ارمان افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه منم دخکلاګانو میری رب دراته جوړ کړه منم دخکلاګ دوستانو دغه دی مونږ د دغه کوچنۍ تر کوره راورسېدلو دغه خورکۍ دپاره مونږ هر څه واخیستل هم د مکتب بکس کلي د دې لپاره د کور خوراکي توکي هغه دروند مسؤلیت چې دغه خورکۍ په غاړه باندې اخیستی و چې د پالش په ډبي په ذریعه د کور دپاره نفقه پیدا کوله نور به دغه اړ نه وي چې پالش وکړي خپل درسونه به وایي او خپل مکتب به وایي تاسو ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم چې کاروان خاري بنسټ تر څنګ ودرېږئ کاروان خاري بنسټ به داسې بېوزله او بېچاره خلک په خپو دروي د دوی لپاره به بنیادي کارونه کوي نو دغه خپرونه موږ په همدغه ځای دغه کوچنۍ خور سره پای ته رسوو تر بلې داسې خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو په غېږه کې د داسې قهرمان بچې روزلې په غېږه کې د داسې قهرمان بچې روزلې تکوی د ابدال میرویس خان افغانستانه تکوی د ابدال میرویس خان افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانه